د سایډ دا تصویر تاسو ښکاري، دا بل تصویر دی، دا بل تصویر دی، دغه شان دا ټول مختلف تصویران تاسو ته ښکاري چې ډیر زیات ښایسته او ډیر زیات مزیدار ښکاري. دا نن سبا په دې ورځو کې ډیر زیات وایرل دي. که تاسو غواړئ چې خپل د واتس اپ پروفایل لپاره، د فیسبوک پروفایل لپاره، دا شان یوټیوب پروفایل لپاره یا یو بل اپ پروفایل لپاره دغه شان تصویران جوړ کړم، دغه شان ایمیج جنریټ کړم، تاسو بالکل کولی شئ. یو داسې طریقه تاسو درخوایم چې په هغې سره تاسو بالکل په اسانۍ سره ډایرکټ کولی شئ چې دغه قسم ښایسته مزناک او کوم وایرل تصویران چې دي دا تاسو په خپل موبایل کې تیار کړئ او خپل په واتس اپ یا فیسبوک یا په یوټیوب پروفایل باندې ولګوئ. یوازې دا نه، که تاسو د دې نه علاوه بل څه قسم تصویر غواړئ، بل څه قسمه ایمیج غواړئ، نو هغه به هم تاسو ته تیارېږي. په دې کې څنګه به کېږي ټوله طریقه درښایم. زه د موبایل سکرین طرف ته د دغه نه مخکې تاسو که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ډیره مننه. د ټولو نه اول به تاسو کوئ را به شئ په خپل موبایل کې به ګوګل لوړئ. په ګوګل کې به سرچ کوئ ټیک 50.xyz. تاسو به دا ټیک 50 ویب سایټ راولي. تاسو به څه وکړئ په دې ټیک 50 په کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دغه کلیک کوئ دا پیج به تاسو ورکولی شي. دلته به دا سرچ اپشن وي، په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو لیکئ بینګ موډ. صحیح شو؟ دا به تاسو لیکئ او سرچ به کوئ. څنګه هم چې تاسو سرچ کوئ دا یو تصویر به تاسو راواخلي. دا ټیک شو. تاسو به څه وکئ په دې به کلیک واخلئ. صحیح شو؟ بینګ موډ اپی کې په دې به تاسو کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کوئ بالکل ویښته به راشئ. دلته به د ټولو نه اول تاسو وکئ دا یې تاسو ته درکړی دی کاپي دیس. ټیک شو؟ تاسو به څه وکئ د دې ځای نه به دا ټول کاپي کوئ. صحیح ده؟ دا به کاپي کوئ. دلته به تاسو وکئ په دې کریټ انلاین به کلیک واخلئ. لاندې که اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ په دې ډاونلوډ کلیک واخلئ. خو که تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ بیا به هم تاسو دغه انلاین ځای ته ځئ کوم چې زه تاسو ته ډایرکټ ښیم. تاسو به څه وکئ په دې کریټ انلاین به کلیک واخلئ. تاسو سره به دا پیج شو شي. دا صحیح ده؟ کوم لیکل چې تاسو کاپي کړي بیا به ځان سره محفوظ کړئ. صحیح شو؟ دغه نه علاوه لیکل به هم زه تاسو ته کمنټ کې درکړم او کوم د دې لینک چې دی دا به هم زه تاسو ته درکړم. تاسو په لینک هم راتلی شئ او په سرچ هم راتلی شئ. صحیح شو؟ دلته به تاسو په دې جاین اینډ کریټ کلیک واخلئ. د دې طریقه الریډي ما تاسو ته ښودلې هم ده خو بیا هم تاسو ته ښایم. دلته به تاسو وکئ په دې کریټ ون باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو هغه ایمیل آی ډي ورکړئ کوم چې ستاسو موبایل کې دلته په اکاونټ نه وي جوړ شوی. دلته به تاسو هغه جیمیل آی ډي ورکړئ. په هغې به تاسو دلته اکاونټ جوړ کړئ. څنګه هم جیمیل ورکړئ په نیکسټ په کلیک واخلئ. دلته به تاسو نیم غواړئ نو نیم ورکړئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو بیا په دې نیکسټ کلیک کوئ. دلته به تاسو کنټري سلیکټ کوئ. دلته به برډے سلیکټ کوئ. صحیح شو؟ چې کوم تاسو سلیکټ کوئ خو د 18 عمر نه به په کمه نه سلیکټ کوئ. صحیح شو؟ بیا به تاسو په دې نیکسټ کلیک واخلئ. څنګه هم کلیک کوئ ایمیل ته به ویریفیکیشن کوډ راشي. دلته به تاسو ته جیمیل راشي. ټیک شو؟ دغه شانتي دا کوډ دی. دا کوډ به تاسو کاپي کوئ او دغلته به یې ورکئ. کوډ مې ورکړو. په نیکسټ په بیا کلیک واخلئ. چې څنګه هم په نیکسټ کلیک کوئ دلته دا ویریفیکیشن ډېر اهم دی. دا به د تاسو نه غواړي. صحیح ده؟ خو د دې احتیاط تاسو ډېر وکئ. دلته په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ. ټیک شو؟ دلته اوس ګورئ دا نشان چې کوم تاسو ته ورکړی په دې کې تاسو ډېر بیا خطا کېږئ. نو ګورئ ورته دا نشان د دې سره به تاسو دا نشان برابروئ. صحیح ده؟ اوس ګورئ دا موټر سایکل چې دی دا به اوس موږ د دې سره برابروو. وګورئ ورته دغه شانتې په لیول کې کوئ به. صحیح ده؟ بیا په سبمیټ کلیک کوئ. 15 پیرې به تاسو دا چل کوئ. ګورئ دغه شانتې ګورئ دا ټول وشوې. دلته ویریفیکیشن کمپلیټ پوښوي. که ستاسو کمپلیټ نشو تاسو نه به څه غلطي شي دوباره بیا وکړئ. بس تاسو اکاونټ دلته جوړ شو. ګورئ چې کله ویریفیکیشن کمپلیټ شي دلته به ریفریش کوئ. تاسو به دا سرپرایز می دا اپشن ښکاره شي او دلته به تاسو له 15 فری دغه درکړي. نو کوم لیکل چې ما تاسو ته ښودلي یا به تاسو ځان سره څه ځای کې محفوظ کړي وي یا په کمنټ کې وي دغه نه کاپي کوئ او دلته به تاسو پیسټ کوئ. ګورئ تاسو چې د څه لپاره تصویر جوړول غواړئ. فار ایگزامپل تاسو د واتس اپ دپاره جوړول غواړئ نو دلته به تاسو ګورئ دا ما واتس اپ لیکل دی 3D لوګو اپ واتس اپ. ټیک شو؟ صرف واتس اپ مې لیکل دی. ټیک شو؟ دلته به تاسو کې اوس ګورئ دا واتس اپ شو. لاندې به راشئ. دلته دا کوم نیم چې دی یوزر نیم به دلته ما تاسو ته نیم لیکلی وي نو تاسو به نیم کټ کړئ خپل نوم به ورکړئ. اوس ګورئ ما ثنا الله پیشل ورکړی په دې کریټ په زه کلیک واخلم. صحیح ده؟ دا دوه چینجینګ به کوئ. دا به تاسو سره واخلئ. دغه شان تاسو په دې کلیک کوئ. په دې 3 ډاټ کلیک کوئ او دلته په دې ډاونلوډ کلیک کوئ. دا به تاسو سره ډاونلوډ کیږي.
اوس دلته بل مونږ دغه کوو د فیسبوک دپاره ګورئ دلته به تاسو څه کوئ دا به وټساپ په تاسو لرې کوئ دلته به فیسبوک کوئ فیسبوک صحیح شو او نیم که تاسو چینج کوئ صحیح ده که نه چینج کوئ دغه هم ټیک دی بیا به تاسو کې په ریکریټ په کلیک کوئ دا وګورئ دا اوس د فیسبوک دپاره جوړ شو دا هم تاسو دغه شانتې سیو کولی شئ دغه شانتې ګورئ دلته به تاسو بیا د فیسبوک په ځای یوټیوب کوئ کوم یو چې جوړول غواړئ که نه هغه نوم ورکوئ دلته به تاسو ته هغه کریټ کیږي دغه شانتې تاسو بیا دا ډاونلوډ کولی شئ چې په څه هم تاسو جوړوئ که نه په ټیک ټاک جوړوئ په سنیپ چاټ جوړوئ یا چې په څه هم جوړوئ تاسو جوړولی شئ په اسانۍ سره په دغه طریقه باندې تاسو یې کولی شئ نو هم دغه شانتې تاسو دا قسم وایرل تصویران په اسانۍ سره جوړولی شئ که څه قسمه مسله تاسو ته راځي نو په کمنټ کې موږ سره ضرور ایډ کړئ او سره سکرین شاټ هم ایډ کړئ ډیره مننه د الله په امان